په دې ویډیو کې مونږ غواړو چې 2 پر 0.1 وویشو 0.1. نو زه له تاسو څخه غواړم چې ویډیو ودروئ او وګورئ چې خپله یې حلولی سئ او که نه. ښه اوس راځئ چې دا په ګډه سره حل کړو. مونږ کوی څو دا د ویش عملیه په څو لارو حل کړو. له هغه لارو نه یوه لاره یې دا ده چې مونږ دا دواړه عدده د لسمو په بڼه ولیکو. هغه داسې چې مونږ پوهیږو چې هر یو پوره نمبر 1/10 ده، یعنی هر یو پوره نمبر 10 دانې لسمه کیږي. نو 2 پوره نمبره 20 لسمه کیږي. دا داسې لیکو چې 20 لسمه تقسیم پر، او دا خو خپله 1 لسم ده، 1 لسم. اوس د ده حلول ډېر ساده سو. داسې فکر وکړئ چې موږ 20 دانې شیان لرو او غواړو دا په 1 دانه وویشو. نو دا 20 که چېرته په 1 وویشو دا مساوي کیږي له 20 سره. نو ځواب زموږ 20 سو چې 2 که په 0.1 وویشو نو دا 20 کیږي. کوی سو دا په بله بڼه هم حل کړو. هغه داسې چې موږ دا اشاریه عدد په کسري ډول ولیکو، یعنی 2 تقسیم 1/10. دلته که تاسو وګورئ 2 تقسیم پر لسمو دا معنا ورکوي چې موږ 2 په 10 سره ضرب کړو. دا مساوي کیږي له 2 دا علامه ضرب ته تبدیلیږي، ضرب او دا کسر هم چپه کیږي، ضرب 10. نو دا مساوي کیږي له 20 سره. څه زموږ ځواب هم عین ځواب راغی. نو اوس غواړم همداسې یو بل مثال هم کار وکړم. غواړم چې 6 پر 0.1 وویشم. دا هم د تیر مثال په څیر راځم لومړی د لسمو په بڼه لیکم. هغه داسې چې 6 یو پوره عدد ده، د لسمو په بڼه چې ولیکم 18 لسمه کیږي. 18 لسمه تقسیم پر 1 لسم، چې دا مساوي کیږي له که چېرته 18 موږ په 1 وویشو نو 18 کیږي بیرته. دا هم په همدې معنا چې یعنې که چېرته موږ یو عدد د هغه په 1 لسم وویشو، دا په دې معنا چې یعنې موږ همغه عدد د 1 لسو سره ضرب کړی ده. اوس که همدا زه په کسري بڼه حل کړم نو زما دا خبر به تاسو ته لږ واضح سي. 6 تقسیم دا که په کسر واړو 1/10 چې دا مساوي کیږي له 6. دا علامه په ضرب وړي، ضرب دا کسر هم چپه کیږي، ضرب 10 چې دا مساوي کیږي له 18 سره. دلته تاسو وینئ چې دا دواړه ځوابونه عین شی سول. اوس غواړم چې د سلمو یو مثال کار وکړم. غواړم چې 1 په 0.01 وویشم. 0.01 یا 1 سلام. دا هم لومړی راځم دا د سلمو په بڼه لیکم چې دا مساوي کیږي له 1 که چېرته زه د سلمو په بڼه ولیکم 200 سلمه کیږي. 200 سلمه تقسیم پر 1 سلام، چې دا مساوي کیږي له په 200. اوس راځم دا په کسري طریقه حلوم. 2 تقسیم پر دا که په کسر واړوم دا کیږي 1/100 چې دا مساوي کیږي له دا علامه په ضرب وړي، ضرب او دا کسر هم چپه کیږي، ضرب 100. دا مساوي کیږي له 200 سره. 200. دلته هم تاسو وینئ چې دا دواړه ځوابونه عین شی دي. یوه اړیکه چې موږ له دې مثالونه کوی سو لاسته راوړو هغه دا ده چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې چې که چېرته موږ یو عدد وغواړو د هغه لسم سره د هغه په لسم وویشو نو دا په دې معنا چې موږ همغه عدد
د هغه په پوره لاسو ضرب کړی او همداسې که چېرته موږ وغواړو یو عدد د هغه په سلمو وویشو په دې معنا چې یعنې موږ هماغه عدد د هغه پوره سلو سره ضرب کړی ده.